د امر بالمعروف وزارت نظامی هیئت د کابل ښار د استخباراتو لوی ریاست اړوند ریاستي پنج له نظامي او ملکي کارمندانو لیدنه وکړه او په هغوی یې د یاد وزارت فرامین په عملي ډول پلي کړل. د امر بالمعروف وزارت د نظامي مرستیال مولوي عبدالرحمن منیر په مشرۍ جوړ شوی 12 کسیز هیئت چې پکې د یاد وزارت د ازالې منکراتو رئیس مولوي راز محمد حمید او نورو ګڼو مسؤلینو ګډون درلود، د کابل ښار د استخباراتو د لوی ریاست اړوند ریاستي پنج له کشفي، پیژاند، نظامی او نورو مختلفو ارګانونو مسؤلینو لیدنه وکړه او د شته منکراتو د لرې کولو لپاره یې عملي اقدام وکړ. د دې وزارت نظامی مرستیال مولوي عبدالرحمن منیر په یادو لیدنو کې د مشرتابه د فرمان سره سم کم عمره هلکان او کلکیري له نظامي لیکو بهر او په دفترونو کې د مشرانو او شهیدانو لګول شوي انځورونه لرې کړل او هم یې له هغو مجاهدینو چې ویښتان د نبوي ارشاداتو خلاف وو جدي غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دې خپل ویښتان اصلاح کړي. هغه وویل د شهیدانو او مشرانو اطاعت او درناوی د هغوی په عکس ځوړندولو سره نه کیږي بلکې د هغوی په اطاعت کیږي او د انځور بې له عذر اخیستل او ځوړندول غیر شرعي کار او د امیر نافرماني ده. دغه راز نوموړي مسؤلینو ته په خبرو کې وویل کم عمره هلکان دې اوس خپلو درسونو ته ادامه ورکړي او هم یې له کلګیرو غوښتنه وکړه چې لومړی د خپل ځان اصلاح کړي او بیا د ټولنې د سمون لپاره کار وکړي. همدارنګه د ازالې منکراتو رئیس مولوي راز محمد حمید مسؤلینو ته په خبرو کې وویل د مشرتابه د فرمان پلي کول د مجاهدینو سپکاوی نه دی بلکې له هغوی سره خواخوږي ده او له مجاهدینو یې وغوښتل چې پر خواله رسنیو خپاره شوي افواهاتو ته دې غوږ نه نیسي او د امیر اطاعت دې وکړي.